الرحمن الرحیم د شیعاګانو لوی دشمنی د ابو بکر او عمر سره، لوی دشمنی د معاویه رضی الله عنه سره، د عائشه رضی الله عنها سره، د ټولو سره دشمنی ده. صحابه کرام نه دي معاف کړي. ګوره رد بته پسې وي د کفر نسبتونه وته کوي. هغه صحابه کرامو چې زما او استاد پر یو نمونه د ما ته د دین رسول دي، دا شیعاګان د غوی دشمنان دي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه متفق علیه. د ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته هغه فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تسبوا اصحابي. رسول الله علیه السلام فرمایي زما ملګرو زما صحابو ته کنزل مکوي. فلو ان احدکم کچر یو تن پتاسو کی او پتاسو کی یو کس انفقا خرچو صدقو کی مثل احد ذهبا د احد د غر په اندازه باندې سره زر صدقه کی نو ما بلغا نشی رسیدل او نرسیږي مد احدهم د یو صحابي یو مد صدقه او خرچی تا ولا نصفه او نیم مد. دا حدیث په صحیح بخاری کی امام بخاری او دغه شان په صحیح مسلم کی امام مسلم رحمهم الله روایت کړی دی. د محرم الحرام متعلق درسونه شروع. نو یو ضروری او مهمه مسله او موضوع چې د محرم الحرام سره تعلق ساتي هغه بنن ذکر کوو. په دې درس کې به زمونږ دوه خبرې، یو خبره د صحابه کرامو فضیلت شان او عظمت او دویم د صحابه کرامو په دشمنانو باندې او د صحابه کرامو په مخالفینو باندې اگر رد چې هغه شیعاګان دي. شیعاګان دا یو داسې قوم دی او داسې خلق دی چې دا د رسول الله علیه السلام د صحابه کرامو دشمنان دي. دا شیعاګان دا هغه خلق دی چې د رسول الله علیه السلام د صحابه کرامو سره بغض او کینه ساتي. او د دې مناسبت د محرم الحرام سره غدا ده چې شیعاګانو د محرم الحرام د میاش ګویا خپل ځان پورې خاص کړی ده او د حسین رضی الله عنه د محبت دعوه کوي او په لسم د محرم الحرام باندې بیا راوځي خپل ځانونه وحي او ماتمونه کوي. نو د دې وجنه دا ضروری ده چې په دې محرم الحرام کې او په دې ورځو کې دا موضوع بیان کړي شي، د صحابه کرامو عظمت ذکر شي چې دغه خلکو د ازلونه وچوي. اول به د صحابه کرامو فضیلت او شان ذکر کوم. موږ څوک یو چې د صحابه کرامو د عظمت او د فضیلت خبرې کوو؟ هغه اوچت خلق ته الله رب العالمین ته محبوب مخلوق، د انبیاو نه بعد نږدې او قریب مخلوق الله رب العالمین ته او غوره مخلوق هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دي. موږ په شان کمزور او ګناهګار خلق به د هغه پاکو خلقو څه شان او عظمت او تذکره وکي. خدا واوره
که قرآن کریم رواخلی د رسول الله علیه السلام د احادیث الذخیره هغه وګوري نو په هغه کې د صحابه کرامو بشمار فضائل موجود دي. د صحابه کرامو عظمت په هغه کې ذکر دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د صحابه کرامو هغه صفات هم ذکر کړی دي، فضیلت هم ذکر کړی دی، شان او مرتبه هم ذکر کړی ده، تر دې چې یو لوی لقب صحابه کرامو ته الله رب العالمین ورکړی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله رب العالمین د تمام صحابه کرامو نه راضی دی او صحابه کرام د الله رب العالمین نه راضی دي. الله رب العالمین فرمایي ما دوی ته تمام خطایان هغه معاف کړی دي. هغه پاک مخلوقو شیعگان را لگی هغه پاک مخلوق ته والعیاذ بالله د کفر نسبتونه کوي. دا رسته ذکر کو د شیعگانو خبیثه عقیده د صحابه کرامو په باره کې. نو که د قرآن کریم کې یا د رسول الله علیه السلام په احادیثو کې که د صحابه کرامو فضیلت ګوري، که د اهل بدر او د احد والا فضیلت ګوري، که دغه شان د بیت رضوان والا فضیلت ګوري، د فتح مکه د هغه واقعات او په هغه کې د شرکت فضیلت ګوري، که د خلفای راشدین او د خلفای اربعو فضیلت ګوري، که د مهاجرین او انصار فضیلت ګوري، دا ټول به تاته معلومیږي. دا هغوی شان او عزت الله رب العالمین ذکر کړی دی. رسول الله علیه السلام امت ته هغه بیان کړی دی. دومره لوی شان د صحابه کرامو رسول الله علیه السلام ذکر کړی دی چې رسول الله فرمایي لا تصبوا اصحابي، زما صحابو ته کنزل مکوي. رسول الله موږ منع کړی یو صحابه کرامو ته او زما ملګرو ته وی کنزل مکوي، دې ته رد بد مو وایي ګوره. او رسول الله علیه السلام د دې عظمت او شان ذکر کوي. وی صحابه کرام خو هغه خلق دي چې فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا، کچری تاسو د الله په لار کې تاسو د احد د غر په اندازه باندې سره زر صدقه کوي. ګوره یو د احد د غر اندازه رسول الله ذکر کړی دی، بل سره زر ذکر کړی دی. سره زر قیمتي دي، دا ته صدقه کې او خرچه کې او بیا د احد د غر په اندازه باندې صدقه کې چې د هغې په مقدار باندې دا لوی صدقه ده والله. خو رسول الله فرمایي که چېرې یو تن په تاسو کې د احد د غر په اندازه باندې سره زر صدقه کې نو ما بلغه دا نشي رسیدلی، دا نه رسیږي مد احدهم د صحابه کرامو کې د یو کس د یو مد صدقې ته. یو مد تقریبا نن وقت کې صحیح تحقیق مطابق دا 6.5 ګرامه جوړیږي. ستا او زما صدقه چې هغه د سرو زرو صدقې او د احد د غر په اندازه باندې د هغې په مقدار باندې د یو صحابي یو مد صدقې او خرچې ته نشي رسیدلی. رسول الله فرمایي بلکې د یو صحابي د نیم مد صدقې ته هم نشي رسیدلی ستا دا صدقه او ستا دا خرچه. د صحابه کرامو دومره لوی شان او عظمت دی. بلکې قرآن کریم کې الله رب العالمین په سوره توبه کې په دې شان سره د صحابه کرامو فضیلت او عظمت ذکر کړی دی. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله رب العالمین فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. په انصار او دغه شان په مهاجرینو کې هغه ایمان کې سبقت کوونکي خلکو الله رب العالمین فرمایي او هغه کسان چې د رسول الله علیه السلام تابعداري کړې ده او د مخکینو خلکو تابعداري کړې ده په ښې طریقې سره. د دې خلکو د پاره زیر د مهاجرینو د انصارو او هغه خلکو چې د مهاجرینو انصارو د دې پیروي او اتباع کړې ده. الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا الله رب العالمین د دې صحابه کرامو نه راضي دي او دوی د الله نه راضي دي. صرف دام نو واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فيها ابدا. الله رب العالمین د دوی د پاره جنات او جنتونو او باغونه غ تیار کړی دي.
داسې جنتونه او باغونه چې د هغې لاندې نهرونه بهیږي او دوی به همیشه په هغې کې. الله رب العالمین بیا فرمایي ذلک الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. د لویه کامیابی ده چې صحابه کرام په دې کامیابی سره کامیاب شوي دي. او په سوره توبه کې بل ځای کې الله رب العالمین په دغه صحابه کرام باندې رحمتونه را لېږي او سلام پې وي. الله فرمایي قل الحمد لله، اے نبی د خپل الله د پاره او د خپل رب د پاره تعریفونه کوه، حمد وایا. وسلام علی عباده الذین اصطفى، او سلام او سلامتیا دی په هغه خلکو باندې اصطفا چې ستا د پاره غوره کړی شوي دي، یا هغه خلک چې الله رب العالمین غوره کړي دي. صحابه کرام الله رب العالمین د خپل نبی د پاره غوره کړیو. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د دې آیت په تفسیر کې فرمایي وی الله رب العالمین چې غوره کړي خلک هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. امام طبری رحمه الله فرمایي په منهاج السنه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم وی هغه خلک چې الله رب العالمین خوښ کړي او غوره کړي او منتخب کړیو، وی د دین مراد هغه خلک دی چې د خپل نبی د پاره الله رب العالمین منتخب کړیو، یعنی صحابه کرام. صحابه کرام دا غوره خلک دي، تر دې چې په حدیث کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو زمانه ته ښکلې زمانه ویلې ده، د خیر زمانه ده د صحابه کرامو زمانه. او دغه شان په سوره فتح کې الله رب العالمین د صحابه کرامو صفات ذکر کړي. نو الله رب العالمین کله یو صفت دا ذکر کړي چې دا صحابه کرام دا سخت د کفارو په مقابله کې اشداء علی الکفار، سخت په کفارو باندې، کفارو سره سختی کوي خو خپل منځ کې نرم دی او محبت کوونکي دي. رحماء بینهم، او دغه شان دا صحابه کرام الله فرمایي وی بل صفت د دوی دا دی چې دوی به ته په حالت د رکوع په حالت د سجده کې ویني. تراهم رکعا سجدا، بیا الله رب العالمین بل صفت ذکر کړی دی چې دا صحابه کرام د الله فضل لټي او د الله رضامندي لټي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، د الله فضل او دغه شان د الله رب العالمین هغه رضامندي لټي. بل صفت د صحابه کرامو الله رب العالمین ذکر کړي په دې آیت کې چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د دوی په دې تندو باندې او د دوی په دې مخونو باندې به د سجدو هغه نور او هغه نښې پرتې. د صحابه کرامو هغه فضیلت او شان او دغه شان صفات الله رب العالمین ذکر کړی دي. او بل صفت دا ده چې د دوی تذکره په قرآن په تورات کې الله رب العالمین کړی ده. ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، د دوی مثل او تذکره په انجیل کې او په تورات دواړو کې موجود ده. الله رب العالمین فرمایي دا د صحابه کرامو عظمت او شان دی، تر دې چې په حدیث د صحیح مسلم کې د ابو موسی الاشعری د عبد الله بن قیس رضی الله عنه حدیث ته امام مسلم ذکر کړی دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان د صحابه کرامو د پاره امن ګرځولې دی. رسول الله فرمایي زه د خپل صحابو د پاره امنو. حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی النجوم امانۃ للسماع، وی دا ستوري دا د اسمان د پاره امن دی او د اسمان د امان او د امن د پاره سبب دی، ځکه دا ستوري شیطانان بندي اسمان ته نه پرېږدي، دا ستوري د امن دی د اسمان د پاره. بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وی کله چې د استوري ختم شي الله رب العالمین د استوري بی نور کې او ختم کې وران کې، نو وی اسمان باندې به هغه وخت راشي چې کم وسره وعده شوی دا چې استوري ختم شو الله به اسمان ختم کی. بیا فرمای رسول الله فرمای دا جمله مقصود ده وانا امنه لاصحابي، رسول الله فرمای زه د خپل صحابه کرامو د پاره امن ما،
د صحابه کرامو د پاره امن رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خپل دی. بیا رسول الله فرمایي فاذا ذهبت کله چې زه وفات شم او زه لاړ شم اتا اصحاب ما يوعدون زما په صحابه کرامو باندې به هغه وخت راشي د کوم وخت چې وسره واده شوی دا جنگونه به فتنه براشي بیا داسې وخت پراشي. بیا رسول الله علیه السلام فرمایي واصحاب امنه لامتي او زما صحابه کرام رسول الله فرمایي اصحابي زما ملګری زما صحابه کرام دا امنه لامتي زما د امت د پاره امن دي. صحابه کرامو د پاره امن رسول الله دي او د دې امت د پاره امن صحابه کرام دي. رسول الله فرمایي فاذا ذهب اصحابي کله چې زما صحابه کرام لاړ شي او ختم شي وفات شي نو اتا امتي ما يوعدون زما په امت باندې به هغه وخت راشي د کوم وخت چې سره واده شوی دا امت به په فتنو کې پریوزي مختلف فتنه به واقع شي د صحابه کرامو د تلو نه بعد او دا یقیني خبره ده د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د معجزاتو نه ده چې د صحابه کرامو د تلو نه بعد په امت کې مختلف فتن او فتنه راغلي دي. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان د امن ګرځولې دي د صحابه کرامو د پاره او صحابه کرام د امن ګرځولې د امت د پاره دا لوی فضیلت او شرف دی. نو دا فضیلت او شان او مرتبه د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین چې موږ مختصر ذکر کړه دومره د لوی شان والا خلق دی. الله رب العالمین د وسمنګ په جنت الفردوس کې میلاو کی اولاد موږ د غوي سيوځي کې چې دیدار او ملاقات وکړو. واقعي الله رب العالمین د خپل نبی د پاره غوړه خلق منتخب کړو. اوس رازو هغه خلکو لا چې هغه په دې پاکو خلکو باندې رد بد وي شیعاګانو په مخ د زمکه باندې هغه مخلوق دی چې صحابه کرامو په خپل جبی رئیس دي دا ناپاکه جبی د صحابه کرامو په خلاف باندې استعمالي شیعاګانو شیعه د هغه مخلوق دی چې د صحابه کرامو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او ملګرو ته والعیاذ بالله د کفر نسبت کوي. د شیعاګانو په عقایدو کې مهمه عقیده ده ګوره چې صحابه کرام ما سیوا د 15 یا د 9 صحابونو والعیاذ بالله د شیعاګانو عقیده ده چې باقی ټول کافر او مرتد دي. د شیعاګانو لوی دشمنی د ابوبکر او عمر سره لوی دشمنی د معاویه رضی الله عنه سره د عائشه رضی الله عنها سره د ټول سره دشمنی ده. د شیعاګانو کتابونه چې انسان وګوري او قاعد نو دات روزي د دې صحابه کرامو سره دشمنی ساتل والله د اسلام حصہ نه ده. ګوره د صحابه کرامو سره مینه محبت د اسلام حصہ ده. د شیعاګان چې صحابه کرامو په سر رد بدوي د دوی دین اسلام نشي کېدلې. د موږ په بصیرت سره وای ګوره ښا کم شیعه چې صحابه کرامو په سر رد بدوي د صحابه کرامو خلاف جبه استعمالي یا د هغوی په خلاف باندې د او یا بل غلطه عقیده لري والعیاذ بالله د دې شیعه د پاره په اسلام کې هیڅ اسه نشته دی. ځکه چې اسلام او د اسلام تعلیمات او د اسلام احکامات مونږ ته د کتاب او د سنت نه معلومیږي. د کتاب د الله رب العالمین د کلام او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمان هغه مونږ ته د اسلام تعلیمات او احکامات خي او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ارشادات او احادیث دا مونږ ته د پاک صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په واسطه باندې را رسیدلي دي. هغه د مونږ ته د امانت را رسولې دي. نو چې صحابه کرامو ته کنزل کوي د دوی دین نیمګړی دی اسلام د دوی دین نشي کېدلې. کم خلک چې دغه شیعاګانو ته بیا مسلمانان وي نو پته نشته چې دوی ول نوې اسلام جوړ کړی دی. په دې اسلام کې د دوی د شیعاګانو د پاره هیڅ حصہ نشته دی. ځکه دین هغه بنا ده په قرآن او دغه شان په ارشادات د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې او احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته په واسطه د صحابه را رسیدلی او صحابه په باره کې د دوی د عقیده نو لہذا د دوی دین اسلام نشي کېدلی.
دا خلق صحابه کرامو ته کنزل کوي. په حدیث د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کې دغه شان دو عائشه رضی الله عنها په یو روایت کې راغلي دي. په مختلفو طرق سره دا روایت نقل دی او په اعتبار د شواهد سره اگر چې په احادیثو کې په دغه روایتو کې د محدثینو کلام شته کوم چې ذکر کوم خو لیکن په اعتبار د شواهد سره او چې دا شواهد راجم شي نو حسن لغیره درجه ته رسیږي. رسول الله فرمایي لا تصب اصحابي زما صحابو ته کنزل مکوي. څوک چې زما صحابو ته کنزل کوي په هغوی باندې د الله رب العالمین لعنتي د ملائکه او الناس اجمعین او د ټولو خلقو لعنت دی په هغوی باندې. شیعاګان د هغه خلق دی چې په دوی باندې الله هم لعنت دی د ملائکه هم لعنت دی او د تمام مؤمنانو خلقو لعنت دی په دې شیعاګانو باندې. دا صحابه کرامو ته کنزل کوي. امام مالک رحمه الله فرمایي وای کم یو انسان چې په مخ د ځمکه باندې ژوند تیری د هغه لپاره دا مناسب نه ده چې صحابه کرامو ته کنزل وکړي. لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف. امام مالک رحمه الله فرمایي وای د چا د پاره دا جایز نه ده چې هغه په مخ باندې ژوند په ځمکه باندې جنم تیر کی او صحابه کرام او سلف ته کنزل کینا یا په مخ د ځمکه باندې ژوند مته روا او که ژوند تیر نو صحابه کرام په سبره د بدنوي. نو دا شیعاګان صحابه کرام نه دي معاف کړي. ګوره رد بده پسې وای د کفر نسبتونه وته کوي. هغه صحابه کرامو چې زما استاد پر یو نمونه د موت ته دل رسول دي دا شیعاګان د غوی دشمنان دي او لوی دشمنان په صحابه کرامو کې د شیعاګانو لوی دشمنان هغه ابو بکر عمر رضی الله عنهما او دغه شان معاویه رضی الله عنه. معاویه رضی الله عنه سره ډیره زیاته دشمنی او دغه شانو د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره که شیعه خفقول غواړي د غزلت چول غواړي د دې صحابه کرامو تذکره وته کوا او د عائشه رضی الله عنها په باره کې ډیره ګنده عقیده لري. زما استا مور د عائشه رضی الله عنها او دا خبيث مخلوقو دا ډیره ګنده عقیده لري د هغه په باره کې. الله رب العالمین د قوم تباہ او هلاک کی. دا خلکو اغه صحابي چې الله رب العالمین رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ول په دنیا کې د جنت زیر او بشارت ورکړه د اغه ته کنزل کې ابو بکر عمر ته. معاویه رضی الله عنه چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د وحی کاتب دی هغه په سره د بدوي هغه نه اسلام نفي کوي او هغه د کفر نسبتونه کوي والعیاذ بالله. اے امام ابو توبه ربيع بن نافع رحمه الله هغه فرمایي هغه دغه قول په تاریخ دمشق هم نقل کړی دی. البدايه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی. امام ربيع بن نافع وی معاویه رضی الله عنه چې کوم دی دا د صحابه کرامو د پاره ستر او پرده ده. معاویه رضی الله عنه دا وی د صحابه کرامو د پاره ستر او پرده ده او کم یو کس چې دا پرده اوچتای او معاویه رضی الله عنه ته گویا رد بده وی نو وی د دې پردې نه اخو چې نور کم صحابه دي دا د هغوی عزتونه په عمل کوي. معاویه رضی الله عنه دا د صحابه کرامو د پاره ستر او پرده ده چې معاویه رضی الله عنه په سره دی بدی وی هغه پرده د صحابه ته اوچت کړه. صحابه کرامو په سمتاره دی بدی ویلي د صحابه کرامو هغه عزت ته پامال کو ختم کو. صحابه کرامو ته کنزل کول دا د اسلام نه خنه ده. امام طحاوی رحمه الله په شرح العقیدة الطحاویه کې نقل کړی د اهل سنت والجماعت مذهب ده چې هغوی د تمام صحابه کرامو سره مینه محبت کوي. د تمام صحابه کرامو سره مینه محبت دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دغه شان په خباندې صحابه کرامو په خباندې یادي په بل باندې نه یادي صحابه کرامو ته کنزل نه کوي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دغه شان د هغوی په شان کې غلوم نه کوي او نه هغوی ډیر ښکته کوي. او دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د صحابه دشمنان شیعاګان والعیاذ بالله د دوی عقیده ده صرف 15 صحابه کرام د پاک او جنتیان دي او مؤمنان دي. بس 5 تن پاک د دوی یو نعره ده وي 15 کسان د پاک دي او د صحابه دي وي باقی نور نه دي والعیاذ بالله والعیاذ بالله. د دوی په کورونو باندې د شیعاګانو یو نه خدا ده د دوی په کورونو باندې د یو لاس
دا 5 ګوتې دا پوره لاس لګېدلی، دا 5 تن دا د دې علامه او نښه ده. او دوی دعوه کوي د محبت د حسین رضی الله عنه. ماتمونه کوي په دې ورځو کې. د دې ماتمونه ګوره مسلمانان ځان اوس ډېر مسلمانان په غفلت کې په دې کې اخته دي، د شیعهګانو ځان اخته کوي. نه دا خو شیعهګانو الله رب العالمین الحمدلله په یو لوی عذاب کې مبتلا کړي په دنیا کې، چې په آخرت کې به د دوی سهالي. ځکه دا ماتمونه په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري. موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وفات باندې غمجن یو، خفه یو. د عمر فاروق رضی الله عنه په شهادت باندې غمجن یو، ظلم دردېدلی دی. د عثمان رضی الله عنه په شهادت باندې خفه، د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په شهادت باندې خفه. خو لیکن د خفګان مطلب دا نه دی چې ماتمونه وکړي. سره د دې د صحابه کرامو لوی شان دی، د حسن او د حسین رضی الله عنهما لوی شان دی. خو لیکن دا ماتمونه دا وروسته ایجاد شوي دي. تقریبا دا ماتمونه د محرم په 10 د محرم باندې چې د حسین رضی الله عنه په نوم باندې کوم ماتمونه کوي د شیعهګان، دا د حسین رضی الله عنه د وفات نه بعد 291 سال بعد 291 یعنی نحکم 300 کال بعد د حسین رضی الله عنه د وفات نه بعد د ایجاد شو. چې دومره زمانه بعد چې د حسین رضی الله عنه زمانه هغه د تابعینو زمانه وا، د هغې نه نحکم 300 کال بعد یو کار ایجاد کیږي. تاسو په خپل وایي هغه اسلام کېدلی شي؟ کله وحاش، هغه اسلام هیڅکله نشي کېدلی. نور د حسن او د حسین رضی الله عنهما جدا شان او فضیلت دی چې دا یو جدا موضوع ده چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلو وای دا دوانه زما ګلونه دي، زما ګلدستې دي، دا خو د جنت د ځوانان دي. په حدیث د صحیح بخاری کې راغلی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د عراق څخه خلک یا د عراق یو کس ته تپوسو کو د عبد الله بن عمر نه ته خوښ شي. عبد الله بن عمر نه تپوسو شو یو عراقي وای د احرام په حالت کې چې یو مچ یا مچی انسان مړ کی د دې څه حکم دی؟ دا مسله راته بیان کا. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ته فرمایل تاسو د عراق والو د رسول الله علیه الصلاة والسلام نوسه قتل کړی دی او نن زمانہ د ماشي او د مچ د وینې په باره کې تپوس کوي. او ما وی د رسول الله علیه الصلاة والسلام نه اوریدلیو چې رسول الله علیه الصلاة والسلام د حسن او د حسین په باره کې فرمایلو. د صحیح بخاری حدیث دی، هما د حسن او حسین دا دوانه ریحانتای من الدنیا، رسول الله فرمای دا دوانه زما په دنیا کې ګلونه او ګلدستې دي. د حسن او د حسین رضی الله عنهما جدا فضیلت ته خود اهل سنت والجماعت او د مسلمانانو ائمه دي، مقتدا دي. اهل سنت والجماعت هغه پس روان دي، خو شیعهګان چې او ته نسبت کوي دا خطا. دا ماتمونه نشته په اسلام کې. د شیعهګانو دا ماتمونه دا بالکل په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري. د ځان نه ایجاد کړي، بلکې الله رب العالمین په یو لوی عذاب باندې هغه اخته کړي. د الله رب العالمین د تبا کی. نو د دې ماتمونو نه ځان ساتلو د دې شیعهګانو بالکل مخالفت پکار دی. سخت مخالفت د دې شیعهګانو پکار ده. سخت دشمنان او کافر دي د اسلام. د اسلام سخت دشمنان هغه شیعهګان دي، قادیانان وغیرہ. نو دا مختصر وضاحت د شیعهګانو په باره کې چې د صحابه کرامو په باره کې ډیره بد عقیده لري، او مختصر هغه فضیلت او شان د صحابه کرامو، بلکې د رسول الله علیه الصلاة والسلام دا یو حدیث کافی دی کنه چې رسول الله فرمای زما صحابو ته کنزل مکوي کچری یو تن پتاسو کې د احد د غر په اندازه باندې سره زر صدقه کې دا د یو صحابي یو مد صدقې ته او یو یا نیم مد صدقې ته نشي رسیدلې. نو پکار د چې د صحابه کرامو د عظمت او شان ذکر کو. الله رب العالمین دې وکي چې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم او هغه چې موږ تکم تعلیمات را رسولي د باغی باندې روان شو. هذا بتوفیق الله تعالی وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.